بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په موف ټول کې اوټو سلیکټ پیژنو چې اوټو سلیکټ څه کار کوي. لومړی راځم زه یو پروجیکټ خلاصوم، ډبل کلیک وهم، راځم دا پروجیکټ خلاصوم، اوپن. که موږ وګورو په لایر پینل کې موږ ډېر تمنیلز لرو، ځکه په دې کې یو ټکسټ دی، بل لاین دی، بل شیپ دی، همدغه شیان دي. اوس خو موږ اوټو سلیکټ چک باکس یې کړی دی. که دا صحیح وي نو موږ کولی شو چې په اتومات ډول هر شی سلیکټ کړو، نو موږ کولی شو چې هغه ته حرکت ورکړو. مثلا زه پر دغه باندې کلیک وهم، زه کولی شم چې دا یوې اولې خواته یوسم، کنټرول زید، بېرته خپل ځای ته بیایم، راځم پر دې باندې کلیک وهم او کلیک نیسم، یعنې چپه کلیک وهم، ایله کوم یې نه کلیک، موس ته حرکت ورکوم. زه اوس دغه لیکنه هر ځای ته وړلی شم، کنټرول زید. همدارنګه پر دې باندې چپه کلیک نیسم او کشوم یې هرې خواته وړلی شم، ځکه چې دلته موږ دوه سر لیرونه سره ایښي دي، نو کوم لایر چې اول وي هغه اتومات دی سلیکټوي، دوهم لایر نشي سلیکټولی. که اوس غواړم چې دغه بل لایر ته حرکت ورکړم نو هغه ډېر خو ما یوړي، نو زه کولی شم چې پر ده باندې کلیک وکړم، دلته حرکت ورکړم، کنټرول زید. یا راځم فایل منیو ته ریورټ کمانډ وهم. که چیرې زه پر دغه ځای باندې چپه کلیک ونیسم، یعنې لکوم یې نه او موس راکش کړم، که په دغه سلیکشن کې هر شی راسي، هغه هلته تاسې ګورئ په لایر پینل کې هغه اتومات سلیکټېږي. زه دا داسې راکشوم، اوس دوه لیره سلیکټ دي، که زه پسې راکش کړم 3 لیره به سي، که زه نور پسې راولم 4 لیره به سي، که پسې راولم 5 لیره به سي، 4 لیره به سي. که تر پایه پر راسم نو هر شی پراته وي په لایر پینل کې ټوله به سلیکټ سي. دا د اوټو سلیکشن یا اوټو سلیکټ کار و. اوس زه دی چک باکس ایسته کوم، یعنې اوټو سلیکټ اپوم یا یې بندوم. چک باکس مې ایسته کړي، راځم په لایر پینل کې چپه کلیک وهم چې دی ډي سلیکټ سي. اوس که زه هر شی سلیکټ کړم نو هیڅ شی به سلیکټ نه کړي، ځکه دی اوټو سلیکټ نه دی. د دې مطلب دا دی که تاسو چیرې شي ته حرکت ورکوئ، لایر پینل ته به راځئ، هلته به هغه لایر سلیکټوئ، بیا کولی شئ چې هغه ته حرکت ورکړئ. مثلا دا ما سلیکټ کړئ، زه دا کرسر دلته راوړم چې پر هر ځای ودرېږم، ما چپه کلیک ونیسم، دغه کم لایر چې موږ سلیکټ کړی دی دغه ته به موږ خپل اتومات حرکت ورکړو. که زه کرسر د وینډو پر هر ځای باندې کلیک کړم، کم لایر چې موږ سلیکټ کړی دی وایي به دی هغه ته حرکت ورکړي، نور ته یې نشو ورکولی. په بله طریقه بیا کولی شو، زه غواړم چې دغه ټکسټ ته حرکت ورکړم، پر دغه ځای راسته کلیک وهم، دی ما ته دلته خپله نوم راولي. زه چې کله دا نوم کلیک کړم نو تاسې به وینئ چې په لایر پینل کې د همدغه لایر ته خپله اوړي. زه یې کلیکوم، خپله هغه لایر ته وختم. اوس زه کولی شم که زه پر دغه ځای ودرېږم او یا کرسر دلته کښېږدم او کلیک وهم، نو ما ته یوازې دغه لایر روانوي، په نورو شیانو باندې کار نه لري. که زه اوس دلته کلیک وکړم یا راسته کلیک وکړم نو خو موږ ته اتومات دغه لایر دی بیا سلیکټوي. نو که چیرې موږ ته دلته معلومېدی چې دغه نوم د دوهم لایر دی، نو بیا چې موږ هغه سلیکټ کړو بیا دلته حرکت نشو ورکولی. زه کولی شم چې لاندې لایر ته حرکت ورکړم، کنټرول زید. بله طریقه یا وروستۍ طریقه یې همداسې ده، که زه د کنټرول کی ونیسم او هر لایر وغواړم چې حرکت ورکړم نو زه کولی شم. اوس زه کنټرول کی نیسم او زه چې کله د کنټرول کی بازه ونیسم، دلته موږ ته اوټو سلیکشن خانه چک باکس صحیح سي. اوس ما کنټرول بټن نیولی دی، زه غواړم چې دغه ته حرکت ورکړم، نو زه کولی شم چې حرکت ورکړم. که دا د حرکت وغواړم چې ورکړم هم یې ورکولی شم، همدارنګه دغه ته حرکت ورکولی شم، خو کنټرول بټن به نه یې لکوئ. که کنټرول یې لکم نو اوس موږ دغه سلیکټ کړی دی، همدغه به تر پایه پر سلیکټ وي. که زه دلته 20 کلیکه وکړم، یعنې یوازې به دی سلیکټ وي، بل ته حرکت موږ نشو ورکولی، تر څو چې موږ یا راسته کلیک ونه وهو او یا کنټرول ونه نیسو. دا و اوټو سلیکټ.